د کابل ادارې له زندانونو څخه 93 تنه نور طالب بندیان هم خوشي شوي دي. د کابل ادارې د ملي امنیت شورا دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې د دوی له بنده 93 تنه نور طالب بندیان تیر ماښام آزاد شوي دي. خبرپاڼې همداراز ویلي چې دا بندیان په کابل کې له څرخي په زندانه خوشي شوي دي. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې د دغو بندیانو په خوشي کېدو سره د خوشي شوو بندیانو شمېر 650 تنو ته ورسېد. د ملي امنیت شورا دفتر همداراز زیاته کړې چې دوی به د 850 تنو نورو طالب بندیانو خوشي کولو ته د ذکر شویو مواردو پر رعایت سره دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 13 ورځ په خپل ټوئیټر باندې لیکلي و چې افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشي کول چټک او تاوتریخوالی کم کړي څو د افغانانو ترمنځ د خبرو او دایمي سولې لامل شي.